تاسې د یو یوټیوب چینل لري او ستاسې یوټیوب چینل ویډیو رینګ کېږي نه، نو تاسې که غواړئ داسې ټیک پیدا کړئ چې ستاسې ویډیو رینګ کړي. مطلب مثال دا توګه تاسې دا ویډیو وینئ یا دا کور چې شي جوړوي تاسې 19 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی ده. مثال که تاسې یو ویډیو جوړوئ د څه شي باره کې، فیسبوک پیج باره کې، فیسبوک پیج باره کې ویډیو جوړوئ نو هغه ویډیو تاسې سرچ کړئ چې دې باندې څومره فالوور راغلی دي، او که تاسې غواړئ د هغې د فیسبوک پیج ویډیو جوړوئ او په هغه باندې څومره کوم ویډیو باندې زیات ویوز راغلی دي هغه ویوز تاسې راخیستی شئ. ګوره په دې باندې 1.3 هاو ټو کریټ ا فیسبوک بزنس پیج سټیپ بای سټیپ انټرسټینګ. نو دې باندې دا وین دا څلورم ویډیو د 3 ټکي باندې به کلیک وکړئ یا نو په شیر آپشن به کلیک وکړئ. چې کله چې په شیر آپشن کلیک وکړو ستاسې ته د شیر کوم چې تاسې شیر کوئ دغه ویډیو تاسې دا شیر کولی شئ یا نو تاسې به دلته په کافي لینک باندې کلیک وکړئ. چې کله دا کافي کړو نو راباسي دلته یو اپلیکیشن ده، زه تاسې څخه څنګه ډاونلوډ کولی شو. دې کې ستاسې د یوټیوب د هر څه باره کې لکه د یوټیوب ټایټل هر څه ټیګ معلومول دلته هغه URL واچوم تر اوسه هم چې د یوټیوب ویډیو لینک کافي کړو دا به دلته چیک کړئ. کله چې دلته لینک واچو د هغې ویډیو لینک چې کله لینک واچو ستاسې د هغې ویډیو کوم ټیګ یې ویډیو تور کړی نو د هغې ویډیو ټول لینک به تاسې ته د ټیګ به تاسې ته دلته وښیي. نو دلته لیک د نیټ څه مشکل ده نو دا به کټ کړئ. دا چې کله کټ کړو ستاسې وینئ د هغې ویډیو به ټول کوم ټیګ چې ده هغې کې ویډیو کې نو هغه ټول به ټیګ تاسې ته وښودو. دې کې نور هم ډېر اپلیکیشن اپشن شته دې کې تاسې د موبایل د تمنیل او د هر څه باره کې تاسې معلومات راخیستلی چې دغه تمنیل ورته لګولی پاس وینئ او پاس د هغه هاو ټو کریټ فیسبوک پیج بزنس پیج دغه هم ورکړی ده او کوم ټیګ چې ښه رینګ شوي د هغه تاسې کولی شئ د نه کاپي کول څنګه دي ملګرو کاپي کول یې داسې دی چې څنګه د یو ټیګ باندې تاسې کلیک وکړو نو ستاسې کته لیکنه وي فیسبوک پیج بزنس کافي دا څنګه چې یو باندې خلک ما کلیک وکړي ډایرکټ کاپي کېږي. تاسې کولی شئ دا په خپل سیم اکاونټ کې هلته سیو کړئ هغې ځای نه بېرته بیا خپل ټیګ کې خپل ویډیو کې شیر کړئ. دا ډېره او ډېره صحیح طریقه ده. تاسې په یوټیوب کې ویډیو خالص سرچ کړئ په هغه کومه ویډیو باندې زیات ویوز راغلي دي هغه ویډیو تاسې وګورئ. هغه چې کله کومې ویډیو باندې زیات ویوز راغلي لکه دا یو ده فیسبوک پیج فری می پروموټ دغه تاسې وینئ ملګرو دغه د 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ شیر آپشن به کلیک وکړئ. نو چې کله هم په شیر آپشن کلیک وکړئ نو کافي لینک وکړئ. چې کله هم کافي لینک کړو نو رابسو دا به دغه ویډیو به وګورو چې دی څنګه ټیک ده نو دلته به دغه ټیګ ور واچوئ. زه به دا بېرته ډیلیټ کړم نو دلته به تاسې دغه ټیګ واچوئ دلته ټیګ چې کله واچوئ چیک آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله چې چیک آپشن باندې کلیک وکړو تاسو ته یو دا پرمیشن غواړي تاسې وینئ د هغه فیسبوک پیج پاس تمنیل وي فیسبوک پیج فری می پروموټ کیسے کریں دا یو پیج ده نو دا پیج څنګه جوړیږي دا پروموټ کوي پیج. تاسې کولی شئ د ټول ټیګونه وګورئ کوم چې رینګ شوي دي تاسې ټیګ کافي کولی شئ. نو څنګه کولی شئ د اپلیکیشن کافي کو نو ډاونلوډ یې کړو راباسئ یا پلی سټور ته پلی سټور چې کله راغلی نو فاست سرچ کې به کلیک کړئ سرچ کړئ ټیګ یو چې کله سرچ کړو نو دا به تاسې سرچ کړئ نو تاسې دغه اپلیکیشن راغی دا ډېر ښه اپلیکیشن ده ملګرو 50,000 نفرو ډاونلوډ کړی ده نو ډېر ښایسته اپلیکیشن تاسې کولی شئ د خپل کوم ویډیو چې ډېره شیر شوي ډېر خلکو کتلي تاسې کولی شئ هغه ویډیو ټیګ هر څه تاسې کافي کړي او خپل ویډیو کې وکاروئ. نو تاسې په دې دا کافي کړئ انسټال به یې کړئ او هلته به خپل ټیګ پرې معلوم کړئ. نو دا ملګرو ویډیو که ویډیو خوښ شوي وي خامخا ویډیو لایک کړئ که چینل ته نوي راغلی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. که کوم پوښتنه لرئ خامخا کمنټ وکړئ.